د دولت او طالبانو پلاوي یو ځل بیا خبرو ته سره کینی. مخکې تر دې چې زموږ دغه ویډیو او خبر تر پای وګورئ، که زموږ یوټیوب چینل او ادرس مو سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ دا کار همدا اوس وکړئ. د افغانستان د دولت او طالبان د مرکچي پلاو د تماس ډلو له یوه اوږده ځنډ وروسته تېره شپه یو ور بیا سره لیدلي. دا کتنه وروسته له هغې وشوه چې طالبانو د هلمند د مرکز لښکرګاه د نیولو لپاره خپل نهایي زور وازمایه، خو راپورونه ښیي چې دا ډله د حملو په پیل کې له څه پرمختګ وروسته نه ده توانېدلې چې پرمختګ وکړي. په قطر کې د دوه خواو مرکچیانو په جلا جلا ټویټونو کې کښلي چې تېره شپه یې له یو بل سره کتلي دي. دوی لیکي چې په دې کتنه کې پر اختلافي موضوعاتو خبرې کړي او دې موافقې ته رسیدلي چې خبرو ته به دوام ورکوي. د طالبانو د قطر د دفتر وایندوی محمد نعیم ویلي چې دواړو خواوو منلي چې پر اختلافي مسألو به غونډو ته دوام ورکوي. د حکومت د پلاوي غړیو هم ویلي چې پر اجنډا د اختلاف په حل کې د خنډ له رامنځته کېدو وروسته امریکا، قطر او نورو هیوادونو د نورو میکانیزمونو وړاندیز کړی څو د خبرو پروسه چټکه شي. دواړه خواوې وایي چې یوازې پر یوه مورد اختلاف لا هم حل شوی نه دی. دا اختلافي مورد دا دی چې طالبان ټینګار کوي چې د دواړو خواوو د خبرو اساس دی د امریکا او طالبانو د قطر موافقه وي، خو د دولت پلاوی وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه د افغانستان په دولت پورې تړاو نه لري. د امریکا او طالبانو د موافقې ځینې برخې پټې هم تیرې شوي دي. مننه چې زموږ یو بله ویډیو مو هم وکتله.